دا یو تپوس کړی دی چې د زنانه مخ عورت دی کنه د مثلا د زنانه سترګې هم مخکې راځي وي چې مخ عورت شو نو سترګې هم عورت شو نو بیا ولې زنانه سترګې نه پټوي او مخ پټوي که مخ عورت وي نو سترګې خو هم عورت شو دی جواب یې راکوي جواب دا دی چې د زنانه مخ عورت دی ځکه چې مخ عورت نشي نو بیا پړول سری بودا دغه د ستر پاتې نشو ټیک دی اختلاف کې شته بعض اهل علم وایي چې مخ عورت نه بعض علماء چې مخ اولاس ته عورت دي په دې کې موږ تفصیل څه کوو یو اقارب دی او اجانب دي نو اقارب چې کوم دي نو دغه په مخ کې مخ اولاس دا عورت نه دی وایي او هر چې اجانب دي مقارب دوه قسم دي بیا محارم غیر محارم دي محارم مخ خو نشته خو چې غیر محارم دي مخ وي عورت نه دي په دې شرط باندې چې امن د فتنې نه خلوت بني یا لوت سنگار بني یو جانب دي ردی خلق ایو مخ بیا مخ اولاس وي عورت دي خو بهرحال دا جدا مسله ده خو پاتې شو دا خبره چې سترګې ولې څنګه نه پټي دا غي دوه وجوهات دي یو وجه دا چې د صحابيات ول نقل چې هغه وسترګه خالق ولا دویم دا چې دا عذر دی عذر دا چې سترګې هغه پټي کی نو بیا به دا مزل څنګه کوي بیا روانه څنګه چې سترګې پټي کی نو بس بیا په پلار باندې راورځي یا بل سره شته جوړي موټي وهینو او دغه زنانه پرودو سره سره دغه راځي چې راځي صبر چنګي راځي نو دا نقصان نه بده کی دا ضرورت دی سترګې بده کې به داخليږي نه او در صحابيات د عمل معلومه درګه عائشه رضی الله عنها په روایت کې راغلي دي چې هغه زنانو با دغه چې کومو د آیت کړه نازل شو دین علیهن مجلابی بهن نه یو په صادر کې غون ځان پټ کوي وسترګه چې کوم دی بخاری وا البته باز زنانه هغه دومره نقصان کوي چې هغه د بورقي په سرکړې د پای کې ځاله کشش وي بسترګې چې کوم دی پای باندې ناشنا ناشنا نخري کړی وي چې پای کې هغه نبی باڼه لګولې وي پای باندې نورو سنخري مخري کړی وي نو دا سترګو کې به د کشش جوړ شوی چې اگر کدا غزنانه د نور درنګ نه تور مور به خو دې سترګو کې به د کشش ځان لکړي چې خرزان تمایل کوي نو دا دغه فردیه به څه پیدا نشو پرده خو دې لپاره د چر سړو نظر واوړي او چې دغه پرده هغه کې د سړو نظر خو ته متوجي کی لکه عام دې بورکو کې شو چې کم د پیشنی بورکې د خلکو جوړې کړې دي دې بورکې خو څه پیدا نشي خو د خلکو نظر خو ته راوړي